د اسلام څو مرتبې دي؟ درې. دا فایدمنه خبره یاد ساتي، د اسلام مرتبې درې دي: الاسلام والایمان والاحسان. اسلام، ایمان، احسان، دا د دین درې مرتبې دي. او مرتبه درجې ته وایي په عربۍ کې، وهو ثلاث مراتب. مراتب دا جمع د مرتبې ده، او مرتبه په عربۍ کې درجې ته وایي، درجې ته. یعنی د دین څو درجې دي؟ درې درجې دي: اسلام، ایمان، احسان. درې درجې دي. د ټولو نه غټه دایره او مرتبه هغه اسلام دی. او زه به تاسو ته دا خبره داسې واضحه کړم چې تاسو یو دایره جوړه کړئ، غټه ګول دایره جوړه کړئ، نو دا څه شی دی؟ اسلام دی. بیا پکې دننه بله دایره جوړه کړه، دا ایمان دی. بیا پکې بله وړه دایره جوړه کړه، دا څه شی دی؟ احسان دی. نو د ټولو نه غټه دایره کومه یوه ده؟ اسلام دی. او ځکه چې اول ورننوځي دین ته، نو په کومه مرتبه به ورننوځي؟ په اسلام به ورننوځي. ښه، هر مؤمن مسلمان دی او هر مسلمان مؤمن نه دی. څنګه؟ د دایرو په دغه باندې وضاحت کولی. هر مؤمن اسلام قبول کړی دی، ځکه چې دی چې د ایمان ته رسېدلی دی، خو د اسلام په دې دایره ورغلی دی که نه. د اسلام په دې دایره چې صرف ولاړ دی، د ده څه پته لګي چې د ایمان دې ته ورغلی دی که نه دی ورغلی. نو ځکه دا یاد ساتئ، هر مسلمان مؤمن نه دی او هر مؤمن مسلمان دی. ځکه چې مؤمن شوی دی خو د اسلام په دې دایره ورننوتی دی که نه، ای کراس کړې ده، نو بیا مخکې تللی. او زه ته وضاحت کوم چې په اسلام او په ایمان کې څه فرق دی، به راشي. چې کوم یو سړي په ظاهره کې اسلام راښکاره کړو، دا مسلمان دی. ها، مؤمن دی که نه دی، دا بیا بله مسله ده. خو چې ظاهره کې د اسلام اعمال کول او کلمې وي، دا څه دی؟ مسلمان دی. اوس مدینه کې چې کوم منافقان وو، په ظاهره کې څه وو؟ مسلمانان. خو دننه باطن کې بیا هغوی سره ایمان نه و او نه اسلام، خو ظاهري اعمال یې کول. دویمه مرتبه د دین د ایمان، دا دویمه مرتبه ده. نو اوس به دلته دا وایو، هر محسن مؤمن دی او هر مؤمن محسن نه دی. ورسېدی بي که نه؟ هر مؤمن محسن نه دی او هر محسن مؤمن دی. ځکه چې دا چې محسن دی د احسان درجې ته رسېدلی دی، خو د ایمان په دې مرتبه وړېدلی دی که نه. خو د ایمان په دې مرتبه چې ولاړ دی، اوس د ده پته نه لګي چې د احسان هغه مرتبې ته اوړېدلی دی او که نه دی. نو داسې به ووایو، هر محسن مسلمان هم دی او مؤمن هم دی، ځکه چې به یې دوه مرتبو اوړېدلی. خو هر مؤمن مسلمان نه دی او هر محسن مؤمن نه دی. نو دا دویمه مرتبه ده د ایمان ده. دویمه مرتبه ایمان ده. ښه، بیا د مؤمنان هم ټول یو شان نه دي. ګورئ، په دې دویمه مرتبه کې چې کوم مؤمنان دي او ایمان یې زړونو ته کوز شوی دی. مؤمن چاته وایي چې ایمان یې زړه ته کوز شي او باطني اعمال هم کوي. صرف په خوله باندې مسلمان نه دی، په زړه کې هم دی، دا مؤمن دی. دا مؤمنان هم بیا ټول یو شان خو نه دي که نه؟ که نه ټول یو شان دي؟ نه، ټول یو شان نه دي. بعض په دوی کې مقربون دي، هغه نږدې، ډېر نږدې، الله ته ډېر نږدې دي. بعض هغه دي چې نیک عمله دي بس. بعض هغه دي چې د ځان سره ظلم کړی دی، ګناهونه کوي. لکه الله په قرآن کې دا تقسیم کړی دی په سورة فاطر کې، فمنهم ظالم لنفسه. بعض مؤمنان هغه دي چې د ځان سره ظلمونه کړي، ګناهونه ډېر دي. ومنهم مقتصد، بعض منځني دي، یعنی ګناهونه او نیکیانې یو شان دي. ومنهم سابق بالخیرات، او بعض هغه دي چې په نیکیانو کې ډېر مخکې تللي دي. نو دا مؤمنان هم ټول یو شان نه دي. ګورئ، دویمه مرتبې ته چې سړی واوړي او دی مؤمن شو د زړه نه، نو ټول یو شان خو نه دي. اوس دا څومره مؤمنان چې دا ټول یو شان دي؟ نه، بعض الله ته ډېر نږدې دي، بعض لږ لرې، او داسې. ښه،
درېیمه مرتبه د احسان ده چې یو انسان ښایسته بندګي د الله وکړي او ښه مضبوطه یې وکړي او خالص د الله دپاره یې وکړي لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې تعریف کړی د احسان. څه ته وایي احسان؟ ان تعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. د الله داسې بندګي کول لکه ته چې الله وینې. دا ډېر اوچت مقام دی ګورې. او که دغه درجې ته نه یې رسېدلی نو بیا دا یاد ساته چې تا وینې. احسان ورته ولې وایي؟ ځکه چې په ډېر ښایسته طریق حسن دی، په اعمالو کې حسن پروت دی، دومره ښایسته اعمال کوي، دومره زبردست اعمال کوي چې کله یو عبادت کوي نو داسې لګیایي لکه دی چې الله ویني. او که هغه اوچته مرتبه کې نه نو بیا پسې دویمه مرتبه دا ده زړه کې دی وي الله ما ویني نو په ډېر ښه طریقې سره بندګي کوي. دا بیا ډېره اوچته مرتبه ده. هر مؤمن بیا د احسان درجې ته نه دی رسېدلی. بعض رسېدلي دي، بعض نه دي. اوس راځو وضاحت له. موږ وایو د دین څو مرتبې دي؟ درې. اسلام، ایمان، احسان. اسلام څه ته وایي؟ مختصر یاد ساتئ، ظاهري اعمالو ته، لکه کلمه ویل ظاهري عمل لکه مونځ کول، روجه، زکات. ځکه د اسلام دغه 15 ارکان چې کوم دي ظاهري دي که باطني دي؟ ظاهري دي ټول. اسلام ظاهري اعمالو ته وایي، ایمان باطني اعمالو ته وایي. لکه د ایمان هغه 6 ارکان چې دي، په الله باندې او په ملایکو ایمان او په کتابونو، په پیغمبرانو، په آخرت او په تقدیر. دا ظاهري دي که باطني دي؟ دا خو باطني د زړه سره تعلق ساتي. کله چې بعضو بانډچیانو ایمان راوړو، اسلام قبول کو او په مخه پیغمبر ته لګي او موږ اسلام قبول کو، موږ الله ورته وایي چې قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. داسې مه وایئ چې موږ مؤمنان یو، داسې وایئ چې موږ اسلام قبول کړی. یعنې لا د اوسه پورې هغه ایمان ستاسو زړونو ته نه دی کوز شوی. ځکه ورته وایي ولما يدخل الايمان في قلوبكم. او لا د اوسه پورې هغه ایمان ستاسو زړونو ته نه دی کوز شوی. نو اسلام ظاهري اعمالو ته وایي او ایمان باطني اعمالو ته وایي. خو بله فایده بیا ورسره دا یاده کوي چې کله دا دواړه یو ځای ذکر شي، یو ځای لکه اسلام او ایمان، نو بیا به فرق کوي چې یاره ایمان باطني اعمالو ته وایي او اسلام ظاهري اعمال. او چې کله دواړه جدا ذکر شي نو بیا دواړه د یو بل په شان دي. لکه اوس یو سړی صرف تا نه تپوس وکړي ایمان څه ته وایي، اسلام یو سره ذکر نه کو، وی ایمان څه ته وایي، نو بیا ورته پوره وضاحت وکړه. ایمان ظاهري اعمالو ته م وایي، باطني اعمالو ته م وایي، بیا په یو بل کې ورننوځي. نو ځکه علما وایي چې یو ځای شي نو جدای شي، او چې جدای شي نو یو ځای شي. ښه یو سړي تا نه تپوس وکړو پلانیه اسلام څه ته وایي او ایمان څه ته وایي، نو اوس به ته تفصیل کې اسلام ظاهري اعمالو ته وایي او ایمان باطني اعمالو ته. خو که دنه صرف تپوس وکړي چې اسلام څه ته وایي، بل اسلام خو الله ته غاړه ایښوده، د الله احکام منل، ظاهري اعمال کول، باطني اعمال کول، عقیده مضبوطه ساتل، دا ټولې خبرې پکې دننه راشي. ځکه چې هلته صرف سوال د اسلام شوی دی، نو ایمان پکې هم داخل شو. خو که چې ته چېرته دواړه دنه یو ځای ذکر کړي چې اسلام او ایمان څه ته وایي، نو بیا به ته څنګه فرق کې، څنګه به جدا بیانې. اسلام ظاهري اعمالو ته وایي او ایمان باطني اعمالو ته وایي. ورسېدې پکې